بسم الله الرحمن الرحیم. دلته نن موږ په لشترحال کې موجود یو او د فاټا چې څومره قبایل دي، قبایلي مشران او سیاسي مشران، هغه ټول دلته راغلي او د قبایلو چې کوم ستونزې دي، کوم مسالې دي، د هغې د اویرنس دپاره، د هغې د اجاګر کېدو لپاره دلته د پروګرام انعقاد شوی دی او دا به 3 ورځې پروګرام وي. نن چې کوم پروګرام و موږ پکې په صحت او په ایجوکیشن باندې خبره وکړله چې موږ په فاټا کې سابقه فاټا چې کومه وه هغه کې کومې ستونزې وي هغه هم دلته مخې له کېښوي. مختلف مشران راغلي وو، وکیلان راغلي وو، دلته قانوندانان راغلي وو، دلته ډېر پوه خلک راغلي وو. د هغو له موږ خپلې ستونزې او خپلې خبرې او مسلې او مسایل هغه ته مخې له کېښوي. مین مقصد دغه غونډې څه شی و چې د یوت ته پوره وه که نه عام مشران به هم په دغه شونتې منډو کې حصه اخلي؟ نه بالکل، دا خو د ټرایبل یوت د طرفه د پروګرام و او په دا کې چې څومره د موږ سیاسي مشران دي یا پارلیمنټیرین دي هغه ټول په دا کې انوایټ شوي دي او هغو لا چې موږ کومې ستونزې او خبرې او اترې دي هغه ټولې ورته موږ مخې له کېږدو چې د اسمبلۍ په پلور باندې او د قانون سازۍ د هغې لپاره وکړو، د اسمبلۍ په پلور باندې دغو خلکو د اواز مخکې ورسوي. دلته په ستونزو، په دغو مسایلو، په تعلیم او په صحت او په دا باندې خبره وه نو دغې لپاره دلته هر قسمه مشران راغلي او ځوانان خصوصي موږ چې په دغو کې دا اویرنس پیدا شي.